یو عالم وای ما حرم شریف کې طواف کوم. یو سړی دعا کوله اللهم قضیت حاجت اخوانی، خدایا زما د ورونو حاجت تی پوره کړی دی او زما حاجت تی نه دی پوره کړی اوسه، نو خدایا زما حاجت پوره کړي. ما ورته وی دا ته څنګه دعا کوې؟ وی داسې چلو چې موږ کافرانو ونیوو، موږ 6 ملګري وو، کافرانو ونیو ظالمان، او کړی راپورته کو، کړي کې تیل واچول، راته وی خلاصېدی نه شئ. چا غوړي ښه سره شو، نو یو ملګری زمونږ پورته کو چې ما اسمان ته وکته، نو اسمان دروازه خلاصه شوه او په هغې کې 6 حورې وې، موږ 6 ملګري وو. وی دا څنګه چې موږ په قطار کړو، وی داسې دا حوران هم پورته په قطار وي. وی دا زما ملګری چې پورته کو دی تیلو کې واچو که نه، وی هلته ملایکې ته ورسېده، ما ولیده، وی د لاس نه یې ونیوه بوی ته. خو هغوی ته چې الله کم حسن ورکړی او کم کمال یې ورکړی، وی بیا دا بله حوره رامخې ته شوه، وی زمونږ دا بل ملګری چې کړی کې به یې واچو، بیا به کړی کې نه، بیا به پورته هغه حورې د لاس نه نیولی، نو زما نمبر راغی. چې زما نمبر راغی نو زما هغه حوره رامخې ته شوه، وی زه چې پورته کړمه کړی کې اچولمه، ظالم بادشاه وی دا ما اچوئ، دا پرېږدئ. ویلی بیا یې راکوز کړم، ما ورته وی ما واچوئ، وی چې نه، وی چې زه یې وانه چولم، وی هغه حورې راته وکته او ډېره خفه شوه او غمجنه شوه او بیا لاړه. او ما ته وی دلته به ښځې درکو، دلته به دا درکو، ما وی نه، ما له کړی راکئ او ما وسوځوئ. نو زه یې راپرېښومه، نو ما ته هغه صحنه یادېږي، زه یم یا الله زما د هغه ورونو ضرورت دې پوره که او زما دې لا نه دی پوره کړی، خدایه دغسې موقع بیا جوړه کړي. نو کم سړی چې مؤمني، نو الله ورته هغه بنګلې ښیي، دی د هغې په محبت کې شي، نو بیا په ځان نه پوهېږي.